د هرات ولایت مسلا یا پنځګونې تاریخي څلي او د مالان پل کوم چې شاوخوا 900 کاله مخینه لري. هرات ولایت چې د افغانستان یو له تاریخي ولایتونو ګڼل کیږي، په دغه ولایت کې ډیر تاریخي ځایونه هم شتون لري چې د هر یو تاریخي ځای قدامت یې تر سلګونو کلونو پورې رسیږي. د هرات ولایت د دغو تاریخي ځایونو له جملې څخه یو یې د مالان پل دی چې د مالان په سیمه کې د هاري رود د سیند پر غاړه جوړ شوی دی. دا پل په 1505 هجری قمری کال کې د سلطان سنجر سلجوقي د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی چې د تاریخي او اقتصادي اړخه ډیر مهم او ارزښتمن پل دی. شکل د پله هغه اساسي جوړښت ته وکتل شي او مقایسه شي، نو په داسې شکل جوړ ده چې د ننني عصر د پیشرفته وسایلو او د معمارۍ د فن د پیشرفت سره تقریبا سیال دی. که د پل په ارزښت باندې موږ وغږیږو، د اقتصادي اړخه ډېر ارزښت لري دغه پل، چون ډېره مهمه راکړه ورکړه او سوداګري د دې پل د لارې له هرات څخه د همسایه ولایتونو همداراز د سیستان د لارې د هند سره هم د دغه پل د لارې مهمه او اړینه سوداګري ترسره شوې ده. خوشبختانه چې د مالان پل هم په دې وروستیو کې ځینې برخې تخریب شوې وې، خو هغه جوړې کړای شوې. مالان پل د هیواد یو له ډیرو تاریخي او لویو پلونو څخه شمیرل کیږي چې د هرات خلکو لپاره تاریخي، تفریحي او اقتصادي ارزښت هم لري او دلته له نور ولایتونو څخه هم خلک د تفریح او چکر لپاره راځي. زه پل مالان ته له خپلو ماشومانو سره یو ځای د چکر لپاره راغلی یم. دا ځای ډیر ښایسته، سرسبز او د لیدو وړ ځای دی. دا یو تاریخي ځای دی. زه د دې سیمې اوسیدونکی یم. زه وینم هره ورځ دلته د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرنیان هم د دې پله او د هرات نورو تاریخي ځایونو د لیدلو لپاره راځي، چې دا نو بیا یو ښه خبر دی زموږ ټولو لپاره. د هرات ولایت له تاریخي ځایونو څخه بل یې د هرات د مسلا څلی دي چې د تیموریانو په دوره کې په هغه سیمه کې چې د تیمور د زوی شاهرخ د میرمنې ګوهر شاه ژوند کاوه جوړ شوي دي. د جګړو په دوره کې د هرات مسلا ړنګه شوه او یوازې 4 ګنبدې یې پاتې شوي چې هغوی ته یې هم سخت زیان رسېدلی دی. د فرهنګي او لرغونپوهنې څانګې د کارپوهانو له نظره یاد څلي سلګونه کلونه مخینه لري او د افغانستان یو له تاریخي او پیژندل شوو څلو څخه دي چې د تاریخي قدامت ترڅنګ د افغانستان لپاره ډیر اقتصادي، هنري او فرهنګي ارزښت هم لري. این منار از لحاظ فرهنگی در سطح منطقه دا منارونه وروسته د جام له مناره د سیمې په کچه بې ساري دي چې بیلګې ډېرې کمې لیدل کیږي. دغه منارونه د افغانستان لپاره په تاریخي، هنري، فرهنګي او اقتصادي برخو کې ډیر ګټور دي او ډیر ارزښت لري، ځکه کله چې سیلانیان هرات ته داخلیږي طبعا هغوی موټر نیسي، اتاق نیسي، هرې خوا ته ځي، نو په دې خاطر په اقتصادي برخه ډیر ښه اغیز لري چې په دې وروستیو کې دلته د ډیرو داخلي او بهرنیو سیلانیانو پام راوښتی دی. په ټوله کې ویلی شو چې دا د افغانانو هویت ثابتوي. هرات ولایت د افغانستان یو له ډیرو تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې ولایت کې نور هم ډیر تاریخي ځایونه او آثار شته دي. د اسلامي امارت په راتګ سره چې په ټول هیواد کې نسبي امنیت راغلی دی، یاد ولایت ته هم د داخلي او بهرنیو سیلانیانو پام وراوښتی دی.